د مردان د سیمینا راغلی یو ډېر ښه نظمګو لیکونکی ستاسو د لاسونو په ډېره بړقا کې بلنه ورکوم حسن خلجي صاحب ته چې هغه راشي او موږ سره خپل کلام شریک کړي او داد ورکوئ شاید هغه ملګری بېخیال چې ناست دي اواز نه درځي کولی اواز ټیک درځي صحیح ده بیا ستاسو د لاسونو اواز هم مخکې موږ له پکار دی ګورې ښه د دې ځای نه چې دغلته اوبه درځي یارانو د هغه ځای نه دلته کې اوړه راوړه پکار دي څه پکار دي موږ له حسن خلجي صاحب بسم الله الرحمن الرحیم فسټیج ناس تمو استادان کته ملګری صالح نادان نثار خلیل او د سټیج ژوندی سکرټر چې په خپل اواز باندې پروګرام نورم ښایسته کړي افسر افغان د دې په اجازه باندې زه به نظم ویم او د نظم نه مخکې د غزل یو څو شعرونه دي چې لاشونه د خپل ذات د درې نه روباسم لاشونه د خپل ذات د درې نه روباسم یادونه د جانان نور سینې نه روباسم برباد شي ناباد شي بدرنګ شي زه ګلرنګ شي دعا درته لا اوس هم د خیرې نه روباسم او په دې د چا خوښ نه ومه په دې مولا کافر کړم په دې د چا خوښ نه ومه په دې مولا کافر کړم چې مینه د اسلام هرې نقطې نه روباسم او پښتون عمل پرست یم ته مې وجنې او زه بیا هم پښتون عمل پرست یم ته مې وجنې او زه بیا هم ربړونه ماتې خپې له د لیندې نه روباسم او تعبیر څه دی په خوب کې په شیشو باندې ولاړو تعبیر څه دی په خوب کې په شیشو باندې ولاړو نو بیا مات زرې زرې ځانایینې نه روباسم او په لپه یې روح هم د خرڅېدو حسان چې نه یم نور فکر د دې دور زلیخې نه روباسم د نظم عنوان دی لاپته زه د خپل ځانه څه ورک شوی شان یم دا خپل وجود چې لکه نوي زما لکه چې زه چېرته ورک شوی یمه چېرته د ځانه پاتې شوی یمه په ځان بیخي مې د ځان سود نه کېږي لکه چې زه یم لاوارثه انسان په ځان پسې ورک اوازونه کوم هم په جومات کې اعلانونه کوم ای ایماندارو ضروري اعلان دی زه د خپل ځانه څه ورک شوی شان یم ماله زما وجود واپس پکار دی هغه وجود چې زما ساه وه پکې زما همه واړه دنیا وه پکې تا یادوم پته د ځان ورکوم تا یادوم پته د ځان ورکوم په دغه خیله چې تا وموندمه که رښتیا وایم څنګه ووایمه تا خو په خپله لار کې پرېښی ومه هغه منظر مې لا په سترګو کې دی راته چې دوو ټکو کې ودې ویل حسانه دا مو اخري لیده دي ممکنه نه ده چې بیا ما وویني حسانه هغه منظر مې لا په سترګو کې دی راته په دوو ټکو کې ودې ویل حسانه دا مو اخري لیده دي ممکنه نه ده چې بیا ما وویني اوس د وختونو تقاضې نورې دي اوس ضرورت د مینې پاتې نه دی اوس ضرورت له خلک مینې کوي ته هم خپل ژوند کوه چې غم ونه کې ما نوره هیره که ساده سړیه ما ستا دپاره دا هم ومنله ما په خپل ځان باندې ښه جبر وکړو ما تعویض واچو ما ساخت وخوړو ما هر یو پیر نه لاسنیوي واغستې ما صدقې ما نذرانې ورکړلې ما دا خپل سر د دیوال هم وخو زه ګرمو شګو کې هم ورغښتمه خو ستا نامه ورته مې هیره نه شوې خو د دې مینې ما شوګیري وکړې ما هر څه وکړو خو ستا نامه او ته مې هیره نه شوې خو د دې مینې تقاضا اوس دا ده چې ستا د لاس نه خو ته بیا کښېنمه ستا هر ښخ کړی یاد را اوس پړمه بیا درپسې په هر لور وګرځمه درته جولۍ خورکم سوال وکمه دا ستا نه پس څومره مودې وشولې زه د خپل ځانه څه ورک شوی شان یم ما له زما وجود واپس پکار دی هغه وجود چې زما ساه وه پکې ډېره زیاته مننه چې خوشحاله